ریحان ګلالی په یو کلي کې اوسېدلو. دوی ډېر غریبانانو. هر وخت به دوی دا سوال کوو چې الله موږ مالداره کړي. ډېر نیکانو. یوه ورځ ریحان ګلالی ته وویل ځه چې ځو پټي ته. او دواړه پټي ته روان شول. دوی په یو ځای پټي کې کار کوو او ډېر خوشحاله وو. ګلالی او پټي کې اوبه اچولې او ریحان مکوټ کوو. ټوله ورځ په دې چلو تېره شوه. چې ماښام شو نو دوی کور ته را روان شو. دوی ډېر زیات ستړي شوي وو. ګلالی ریحان له پښو زور وکړو او دی نه پتله روټۍ ته کېناستل. ګلالی به لږې لږې پیسې جمع کولې چې هغه نه د لپاره د پټي پر غویي بالي. هغې ریحان ته وویل تاته ما یوه خبره کوله. هغه ښه لیدل چې ځان لا یو خوی والله د پټي د کار دپاره یا الله زموږ په مال کې برکت واچوي. لمونځ د دوا نه پس ګلالی ریحان له پیسې ورکړې. ورته یې وویل دا وهله دا پیسې ما بچ کړې وې. ریحان ډېر خوشحاله شوی وي. الله د تا خوشحاله کي زاپا د ګوای احلام ها ګلالی. ریحان بازار ته روان شوی وي. زلرم بازار ته دعا کوه. بازار کې یو غویی خوښ شو او د ډېر تکرار نه پس غویي د کاکر واغستو. هغه له پیسې ورکړې او غویي را روان شو. ریحان ډېر خوشحاله و او ځان سره یې وویل زما ګلالی به ډېره خوشحاله شي. ښځه خاوند دواړه ډېر خوشحاله وو. هغه د غویي ډېر زیات خیال ساته. هر وخت یې په پټي کې سره و. چې په پټي کې کار کوو غویي به یې ځان سره بوته. بیا به ماښام دواړه واپس راتله او غویي به ورپسې روان و. یوه ورځ ریحان او ګلالی ګډ کې ناست وو او غویي ته یې کتل. د غویي د خولې نه زرو سکه وغورځېده. بیا ورپسې نورې ډېر ښې سکې د غویي د خولې نه وغورځېدې. ریحان او ګلالی سم ډېر خوشحاله شول. ریحان به سکې بازار ته وړلې او هلته به یې خرڅولې. غویي به روزانه پیسې راویستې او ریحان په بازار کې خرڅولې او پیسې به پرې نغدولې. د دې ژوند د خوشحاله شو. یو ورځ ریحان کور ته راغی. ډېرې کډه یې راوړلې او غویي ته یې کتل. پیسې د جیب نه راویستې او ویې یې وګوره ما سره څومره ډېرې پیسې دي. مونږ به اوس ځان له خولې کور والهو. نه پس دوی را روان شو. د کور اخیستلو اراده یې کړې وه او ځل یې وکړلو ته یې کور واخیستو او ژوند یې ډېر د مزو شو. ریحان او ګلالی به صوفه کې ناست وو او د چینې به یې شوړ ایسته. دا د دوی د ایماندارۍ بدله وه. موږ هم پکار دي چې په خپله غریبۍ باندې صبر وکړو او صرف د الله نه ایماندارۍ سوال وکړو. که تاسو دا ویډیو خوښ شوی وي د موږ د چینل سبسکرایب کړئ. تhanks for watching. الله حافظ.